وروسته یو دم ټکانو خوړ او بې له دې چې راته وګوري بیرته پر خبرو راغی. خو دا ځل یې غږ نیولی شانته و، داسې لکه د خیال په دنیا کې چې له ځانه سره غږیږي. ده ویل انور زما په زړه کې پروت و. دی د خدای له لوري هغه ډالۍ وه چې د شیرینو غم مې ورباندې غلطولی شو. څېره یې د خپلې مور انځور و، هماغسې معصومیت، خندا او د خندا پر وخت د خولې کونجانو ته نږدې تر غومبرو لاندې د ګونځو جوړېدل. یو ځل مې بیا ژوند ته تمه پیدا شوه او په زړه کې راوګرځېدل چې د خدای خوښۍ ته غاړه کېږدم، ځکه د هغه رضا تر هغه څه غوره ده چې موږ یې په خپله د ځانونو لپاره غواړو. انور زما په خوار وجود کې وینه وغوړوله، رنګ مې راوګرځېد، ناروغۍ ته مې ماتې ورکړه او بیا مې بیلچې ته لاس ور وغځوه. دهقاني مې ونیوله، کاریزونو ته ورښکته شوم او د بدن بوټۍ مې د پخوا غوندې پیچلې شوې. شیرینو زما خندا ورسره ویوړه، خو د انور په راتګ مې شونډې بیرته له مسکا سره روږدې شوې. د هغه لومړنۍ خندا وخندولم، خو کله چې په اول ځل له کوچنیو شونډو نه د ابا ټکی راته راووت، نو له خندا سره مې اوښکې هم ملګرې شوې. نور مې ځان یوازې نه احساسوه او په زړه کې راتېره شوه چې ژوند په ژوند کولو ارزي. د بوډا غږ د کلي د ملا په اذان غلی شو، سر یې پورته کړ، ما ته یې وکتل او ویې ویل زه به اودس تازه کم. ما هم له اوبو نه ډکه بدنۍ ورته کېښوده، پتنوس مې راواخیسته او د مېلمنو له کوټې نه ووتم. د وریځو له لویو چولو نه د مازدیګرني لمر ژېړې وړانګې راوتلې وې او د انګړ د دیوالونو پر سرونو یوه له ویشت تازه ورېدلې واوره ولاړه وه. د مازدیګر لمانځه ته مې په خپله کوټه کې څادر راوار کړ او شیبه وروسته مې تود پاستی په لاس کې بیرته د مېلمنو کوټې ته ورغلم. بوډا خدای ته پر سجده پروت و. د څه ویل خو ما یې خبرې نه شوې صحیح کولی. یوازې یو دوه ځلې مې د ده په خبرو کې د انور ټکی واورېد او بس. بوډا ډېر وخت خپل تندی پر غولي لګولی و، بیا یې سر هس کړ، د جانماز یوه څنډه یې ور ټوله کړه او کله چې ما ته پام شو نو ویې ویل څه وخت راغلی؟ ما د ځواب پر ځای پر څادر پراته پاستي ته اشاره وکړه او ومې ویل توده ډوډۍ ده، همدا اوس یې له تناره راویسته. بوډا د پاستي یوه پاسته څنډه ور بیله کړه، بیرته پر خپل توشک کېناست او په داسې حال کې چې په ډوډۍ خپلې بې غاښو وری ټینګولې ویې ویل شیرینو هم د پاستو په پخولو کې تکړه وه. دی به د کاغذ غوندې نری پاستي پخول، دومره سوتره چې یو ټکی سوځېدلی ځای به هم پکې نه موندل کېده. خو ما اصلي موضوع یاده کړه. ښه نو انور خوږ در باندې ولګي؟ د بوډا سترګه وځلېده او په ټیټ غږ یې ویل هو زویه، انور زما په تن کې نوې ساه پوه کړه. هو زویه، انور زما په تن کې نوې ساه پوه کړه. مینه یې را سره پیدا شوه او کله چې به په کوم کار پسې له کوره وتم راپسې ژړل به یې. رښتیا وایم په ژوند کې په لومړي ځل یو چا راپسې ژړل. آیا تر دې بل لوی خوند شته چې یو څوک اوښکې در پسې تویې کړي؟ خو کله چې پر پښو راغی بیا به مې کله کله کروندې ته را سره بویو. دی به ډېر وخت د توت سیوري ته ناست و، کله به یې له ځان سره لوبې کولې، کله به یې خټې تپلې او یا به هم د میږیانو د لیکې په وړاندې د شګو پوله یې پورته کول او د هغې له ښویدو نه به یې خوند اخیست. وروسته چې یو څه غټکی شو بیا به یې پر خوله رنګارنګ پوښتنې راتلې. ابا موږکان بد خلک دي، لوټې چا جوړې کړي؟ ته ولې بریتونه لري؟ ما به د ده د ماشومانه پوښتنو ته ماشومانه ځوابونه ورکول. خو په 4 کلنۍ کې یو مازدیګر یوه سخته پوښتنه رانه وکړه، داسې پوښتنه چې په ژوند کې نه وم ورسره مخامخ شوی. په هغه مازدیګر مې په انګړ کې غوا ته اخوره جوړه وه چې انور مې تر څنګ ودرېد، سترګې سرې وې او په جامو پورې پوټی نښتې و. په ناستو مې ښی لاس ترې راوګرځوه او په ټټر پورې مې ونیو. ورو مې ویل
څوک چې منډې وهي همدا به یې حال وي. ژړغونې غږې ډکې شونډې وخوځولې، لوېدلی نه یم مردکې رانه ویوړې. په خندا مې وپوښتل چا؟ د نورګل مور. حیران شوم ولې؟ له نورګله مې بېلورۍ وګټلې، خو ده وژړل. مور یې راغله په څپېړه یې وهلم او ټولې بېلورۍ له جبه رانه ویستلې. نورګل زموږ د ګاونډي زوی او د انور همزولی و. دوی دواړه به ډېر وخت یو ځای سره لوبې کولې، ځکه مې انور پر تندي ښکل کړ او په خندا مې وویل خوا مه بدوه، زه به له بازاره ډېرې بېلورۍ درته راوړم. نه وې نیولي که به هم نه لري. انور یوه شېبه غلی و، بیا یو ناڅاپه شونډې وخوځېدې. ابا زما مور چیرې ده؟ په زړه کې مې نرۍ څړیکه تېره شوه. تر ډېره غلی وم، هېڅ ځواب مې نه شو ورته جوړولی، خو ده په سترګو کې له ما نه ځواب غوښت. ما باید یو څه ورته ویلی وی. یو دم مې په ذهن کې د انور د تېرې شپې پوښتنه را وګرځېده. تېر ماخوستن دواړه پر بام پراته وو. د ستورو ته کتل، بیا یې په ټیټ غږ وویل ابا غمي دي؟ ځواب مې ورکړ هو زویه غمي دي. ما ته یې راوړي؟ خندا راغله. نو ته یې څه کوې؟ په خپله خولۍ کې ټومبم. ځکه مې یو دم ویل مور د اسمان ته تللې ده، تا ته غمي راوړي. تورې غټې سترګې وځلېدې. بیا راځي؟ هو زویه بیا راځي. ابا نورګل ته به څپېړه ورکړي او ټولې مردکې به یې له جبه ورنه راوباسي که نه؟ هو زویه ټولې بېلورۍ به یې له جبه ورنه راوباسي. په ګیلمن غږ یې وویل مور به بیا نه پرېږدو چې بیرته لاړه شي. ښه؟ سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. هو زویه نه به یې پرېږدو. بوډا خپله وروستۍ خبره څو ځله له ځانه سره تکرار کړه. نه به یې پرېږدو، نه به یې پرېږدو، هو زویه نه به یې پرېږدو. او بیا غلی شو. خو شېبه وروسته یې سر را پورته کړ، ما ته یې وکتل او یې ویل ژوند ښه و، دومره څه مې موندله چې ګزاره مو پرې کېده. خو وروسته حالات بدل شول. مولایانو د خلقیانو پر ضد د جهاد فتوا ورکړه او خلک د جګړې په نیت غرونو ته وختل. حکومت هم ټانکونه راویستل، وینې تویې شوې، کلي بمبار شول او د سیمې ډېرو اوسېدونکو پاکستان ته مخه کړه. موږ هم مجبور شو چې کډه وتړو. غوا، بایسکل، د وړو لوی کندو او د کور د خرڅلاو وړ نور هغه سامانونه مې وپلورل چې پیسې پرې جوړېدای شوې. بیا پر پټو لارو ستړو مزلونو پاکستان ته واوښتو. هلته مو پېښور د اوسېدو لپاره ښه وګاڼه، ځکه ډېرو کډوالو هلته اړولي وو. موږ هم د ښار په یوه څنډه کې یو کمپ ته ورغلو او د یوې موسسې لخوا مو په راکړل شوې یوه خیمه کې واړول. دا د 80م کال د اوړي وروستۍ میاشت وه. یو څه موده مو په راسره راوړو پیسو ګزاره وکړه او بیا راشن راته حواله شو. وړه غوړي او وریجې به یې راکولې، خو ضرورتونه ډېرو. په تېره بیا هغه وخت چې میره مې ناروغه شوه، هغې د شکرې ناروغي درلوده او د ډاکټرانو په هرې نسخې به مې 200 لوټونه ورکول. له بل لوري د ژوند نورې اړتیاوې هم ډېرې وې، ځکه مې بیا له خپلو مټو نه کار واخیست. هغه وخت ځینو کډوالو د کورونو جوړولو ته مخه کړې وه. ما هم خړګرۍ ته لاس ور وغځوه او تر ماښامه به مې مزدوري کوله. د وخت په تېرېدو سره په کمپ کې تر خیمو ولاړ دیوالونه ډېر شول او وروسته بیا ټول کمپ خړو کورونو ونیو. د انور د 2 کلنۍ غاښونه لا نه وو لوېدلي چې هغه مې د کمپ په یو ښوونځي کې داخل کړ. له هماغه لومړۍ ورځو یې راته معلومه شوه چې هلک د درس په زده کولو کې تکړه دی. انور به هره ماخوستن پلتۍ راته وهلې وه او کتاب به یې پرانیستلی و. ده له درس سره مینه لرله، تل به یې کتاب سترګو ته نیولی و. په 2م ټولګي کې 2یم نمره شو، خو په 3م کې لومړی ځای ونیو. ژوند د روانو اوبو غوندې پرمخته، خو ستړی و له خواشینۍ نه ډک، فقر، لوږه او نیستي تر سره اوښتې وه. په کمپ کې د بورو کونډو او یتیمانو شمېر ورو ورو ډېرېده. تقریبا هره ورځ به په یوه کور کې د غم ټغر خورو
او د هغه ځوانانو ویر به یې کوه چې له کمپ نه به جګړې ته تللي وو او تر خپل هیواده یې سرونه ځارول. اخر یوه ورځ پر موږ هم د ویر ټکه پرېوته. پر میرې مې د شکرې ناروغۍ زوروره شوه او هغې ساه ورکړه. کله چې جنازه پورته کېده د انور په ګریوان کې یوه توکمه هم پاتې نه شوه. له سترګو نه یې اوښکې روانې وې او خوله یې له ژړا نه سره ټولېده. ځکه انور خپله مور نه ولیدلې. ده به د مور مینه په خپلې انا ماتوله او هغه ورباندې ګرانه وه. نور مو په کور کې د اور بلولو لپاره څوک پاتې نه شول. تنور سوړ شو او ما به له نانوایي نه ډوډۍ راوړه. یوه ورځ د کیمپ ملا را یاده کړه چې د خپل ګاونډي لور په نکاح کړه. ځکه تر اوسه لا ځوانې نجلۍ هم اخلاقي ده. کورګی به دې پرې جوړ شي. خو ما ته مې خپل ماشومتوب سترګو ته ودرېد. زړه مې نه منله چې انور ته دې د هغه میره چونډۍ ور ولګوي. ځکه مې د ملا وړاندیز رد کړ. موږ به د پېښور تودې شپې د بام پر سر تېرولې. خو د هغه ځای ستوري د قرهباغ د ستورو غوندې راڼه نه وو. انور به تر ناوخته پورې زما پر ټټر سر ایښی وو. د به بېلابېلې پوښتنې کولې خو ډېر معلومات به یې د خپلې مور په اړه رانه غوښتل. مور مې څه ډول څېره درلوده؟ څنګه جامې یې خوښېدې؟ له بازاره دې څه شی ورته راوړل؟ مور مې له تا خوشحاله وه؟ ما به د هرې پوښتنې ته اوږد ځواب ورکوه او ده به په پوره دقت غوږ راته نیولی و. په 15 کلنۍ کې تر پاسنۍ سرې شونډې نرۍ توره لیکه راوګرځېده. دی هغه وخت په 9 ټولګي کې و. ښکلې او نرۍ ځواني یې درلوده او څېره یې له شیرینو نه وړې وه. یو مازدیګر یې په خوابدي غږ راته ویل: ابا یوه خبره درته وکم. په حیرانتیا مې وویل: څه خبره؟ نه غواړم چې تا په سره لمر کې د پیازو کچالو ریړې ته ولاړه ووینم. د هغه پر اوږه مې لاس کېښود. ګرانه چاره څه ده؟ د ژوند لپاره باید یو څه وکړم. نرۍ شونډې وخوځېدې. داسې به وکړو. هلک غلی شو. ما وویل: څه به وکړو؟ ګوره ابا، زه به د انګریزۍ د کورس وخت له ماښامه سهار ته راواړوم او کله چې غرمه له مکتبه راغلم نو ته به کور ته ځې، ریړۍ ته به زه درېږم. ښه نه ده؟ نز ویه، تر څو چې زما لاس او پښې چلیږي تا به هیڅکله لمر ته ورنه کم. ته باید خپل درس ووایې. خو انور تر ډېره پر خپله خبره ټینګو. ما ته یې خوا بدېده. خو زه د هغه لپاره د سختیو تېرول څه ان تر خپل ژوند هم تېروم. دی زما د زړه ټوټه او د شیرینو یادګارو. ما کله سختو ته ورکولی شو. بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل او شونډې خندنۍ شوې لکه چې غوږونه مې در وخوړل. ومې ویل: نه، دا زما غوښتنه ده چې د خپل ژوند کیسه راته وکړي. وروسته مې په خندا زیاته کړه تر څو چې د ټوله کیسه نه وي راته ویلي. کله دې پرېږدم؟ بوډا له خندا شین شو. وروسته یې ورو ورو خوله سره ورټوله شوه. وی ویل: ما ته هم ښه ده. غم به مې یو څه سپک شي ځکه ما تر اوسه د خپل ژوند سختې چاته نه وې ویلې. تا زما خبرو ته غوږ ونیو. مینه دې ورسره وښوده او په اورېدو یې ستړی نه شوې. په خندا مې وویل: خو غواړم چې نور څه هم واورم. ده وخندل: خو اوس د ماښام اذان ته لږ وخت لرو. نورې خبرې به ماخوستن ته پرېږدو. ما ورسره ومنله او له کوټې ووتم. د ماسخوتن ډوډۍ مې له مور سره وخوړه ځکه هغه یې فاضې وه. پلار او ورور مې د مېلمنو په کوټه کې له بوډا سره یوه دسترخوان ته په لتۍ وهلې وه. مور مې خبرې کولې. له قیمتۍ نه یې سر ټکوه. ویلې چې تر دې خو د طالبانو وخت لا ښه و. دا نوې پیسې خو تورې خاورې دي، هیڅ برکت نه لري. مور مې ډېر وخت د کرزي حکومت ته ډونګېده. بیا ولاړه شوه. چای را دم کړ او په پتنوس کې راته کېښود. وروسته یې راته وویل چې چای د مېلمنو کوټې ته ویسم. ما هم پتنوس را واخیست. د مېلمنو کوټې ته ورغلم. ورور مې په بخارۍ کې لرګي کېښودل. خو بوډا او زما پلار د سیاست په اړه سره غږېدل. بحث یې تود و. پلار مې پر کرزي خاورې اړولې. ویلې چې سوړ سړی دی، جدیت نه لري. په حکومت کې د کار وړ خلک لږ دي او د خلکو په ژوند کې د پام وړ کوم مثبت بدلون نه دی راوستی.
خو بوډا بیا د کرزي حکومت غنیمت ګاڼه. ستونزې او خالیګاوې یې منلې، خو مجبوریتونه یې هم یادول او پر دې خبره ټینګ ولاړو چې که دا ځل ګډوډي جوړه شوه نو دومره وینې به وبهیږي چې له خلکو نه به تېر وحشت هیر کړي. د دویو خبرې ډېرې اوږدې شوې. آخر مې بوډا ته سترګه ټینګه کړه. دی موسک شو او د ساراګش په پلمه له کوټې ووت. پلار مې هم ګړۍ ته وکتل، پښې یې ور ټولې کړې او له کوچني ورور سره مې یو ځای کور ته روان شو. ما په چجوش کې پاتې چای پر بخارۍ کېښود او د بوډا د راتګ په تمه کېناستم. بوډا ډېر ځنډ ونه کړ. کله چې په دروازه راننوت په خندا یې وویل، بل رنګه نه ولاړېدل. ومې خندل. هو، خو ته څنګه پر خپل قوت ولاړې که خوب درځي؟ بوډا زما په مقصد وپوهېد او په داسې حال کې چې پر خپل ځای کېناسته په خندا یې ویل، نه بچیه، شپې اوږدې دي، خبرې به کوو، خو ته دا راته ووایه چې په کوم ځای کې وم. په بیړه مې ویل، انور د کار کولو ته نه پرېښود. بوډا یو سوړ اسویلی ویست او ویې ویل، ژوند همداسې پر مخ ته. لاسي ریړۍ مې د لرګي په یوه غورپه بدله شوه او د لمر له وړانګو نه سیوري ته شوم. بیا مې د کمپ په بازار کې یو دوکانګی په کرایه ونیو او خوراکي شیان مې پکې واچول. انور به تر غرمې په ښوونځي کې او مازدیګر به یې د کمپ څو ماشومانو ته انګریزي ورښوده، ځکه د څو کاله کورسونه ویلي او پر انګریزي ژبه ښه اوښته. ژوند ښه و، ګزاره کېده. څه پیسې به دوکان راته جوړولې او څه به هم انور له زده کوونکو نه پیسه اخیسته. دی به د هرې میاشتې په پای کې راته کېناسته او ګټلې پیسې به یې زما مخې ته کېښودې. انور زلمی و، خو هیڅ وخت به یې پیسې په جب کې نه ګرځولې. د اړتیا پر وخت به یې ماته خوله چینګه کړه او کله چې به مې تر اړتیا ډېرې پیسې ورته ونیولې، یوازې دومره به یې اخیستې چې ضرورت به یې ورته درلود. دی هیڅ وخت بې ځایه نه ګرځېده. درانه خویونه یې لرل. لږې او په طول پوره خبرې به یې کولې. په کوڅه کې به په ټیټ سر روانو او په ګاونډیانو کې دروند نوم درلود. انور په 18 کلنۍ کې لیسه خلاصه کړه. بیا یې د مهاجرو په یوه پوهنتون کې امتحان ورکړ او په خپل لیاقت ډاکټرۍ ته بریالی شو. په هغه ورځ ډېر خوشحاله ښکارېده. سترګې له اوښکو ډکې وې. لومړی زما لاسونه په ښکلولو لامده کړل او بیا یې کلکه غېږه راکړه. د خپل بریالیتوبونه زما د خولو د تویولو له امله ګڼل. په هغه شپه یې تر ناوخته زما پر ټټر سر ایښی و. نورې شپې به یې له ما نه خبرې اورېدې، خو په دې شپه د ده خوله ډېره خورېده. زما ستونزې او کړاوونه یې یادول او د هغو خواریو په اړه غږېده چې د انور په وینا ما د ده لپاره ګاللې وې. انور په پوهنتون کې هم تکړه و. د درس تر څنګ به یې د پخوا غوندې نورو ته انګریزي ورښوده. د به د لارې کرایه او د پوهنتون مصرف په خپله پوره کوه او پر دې سربیره به یې د خپل لاس په ګټلو پیسو کله کله دوکان ته هم سودا راوړله. ورځې په اونیو بدلېدې، اونۍ په میاشتو او میاشتې هم په کلونو. د انور د زده کړو وروستی کالو چې پوهنتون یې د پاکستان حکومت وتاړه. دا د کرزي د واکمنۍ لومړۍ دوره وه. د خلکو بیا لیک لوست ته تمه پیدا شوې وه او د ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو زده کوونکي ډېر شوي وو. انور هم لنډه موده کابل ته راغی او کله چې په کابل پوهنتون کې خپل کارونه سم کړل نو موږ تصمیم ونیو چې باید خپل هیواد ته لاړ شو. هماغسې وشول. موږ 3 تنه پېښور ته تللي وو، زه، میرا او انور. خو د راتګ پر مهال د میرې هډوکي د پېښور په خاورو کې پاتې شول. کله چې تر 20 کلن هجرت وروسته بیرته قرهباغ ته لاړو، زموږ د کور پر ځای یوازې د خاورو غونډۍ ولاړه وه. د کلي هدیره څو چنده لویه شوې وه او د کورونو په دیوالونو کې د ګولیو د لګېدو ځایونه ښکارېدل. د خاورو غونډۍ مو هواره کړه او د کور پر پخواني ځای مو د پخوا غوندې 2 کوټې او یو دالان جوړ کړ. انور څه موده وروسته کابل ته لاړ او زه یوازې پاتې شوم. په لومړۍ شپه تر ډېره خوب نه راته، داسې وم لکه کومه ورکه چې مې شوي وي، ځکه انور به تر خوب مخکې تل زما پر ټټر سره لګوه. په 24 کلنۍ کې هم همدا خوی ورسره و. ده به تر ډېره زما پر ټټر سر ایښی و.
پیچلي ویښته به یې پاسته را باندې لګېدل او خوند به مې ورنه اخیسته. موږ به له یوې او بلې خوا سره غږېدو، خو د پخوا غوندې به مو ډېرې خبرې د شیرینو په اړه وې. انور به یوازې هغه وخت خپلې بسترې ته ور وښویل چې سترګې به یې خوب وردرنې کړي. خو بیا مې هم زړه ته ډاډ ورکړی چې انور به په رخصتیو کې راځي. اټکله مې سم وخت. انور په 2 جمعه کور ته راغی. د 2 اونیو خبرې ټکي په ټکي راته وکړې او د شنبې په سهار بیرته کابل ته ستون شو. انور به په میاشت کې 1-2 ځلې کور ته راته. تر ډېره به راسره ناستو، خبرې به یې راته کولې. د خپلو درسونو په اړه به غږېده. ویل به یې چې د انګریزۍ ژبې څومره زده کوونکي لري، د لیلیې ژوند یې څنګه دی او د کمپیوټر په زده کولو کې ذهن څومره ښه کار کوي. انور چې به هر ځل کور ته راغی نوې خبرې به یې راته لرلې. ما به غوږ ورته نیولی و، د ده خبرې به راباندې ښې لګېدې. انور د پوهنتون وروستی کال هم په بریالیتوب پای ته ورسوه او پر نوم یې د ډاکټر کلمه هم ورزیاته شوه، ډاکټر انور. وروسته یې په یوه بهرنۍ مؤسسه کې کار وموند او ما په لومړي ځل ډالر ولیدل. د ده د راتګ ورځ به د سیمې ډېرو اوسېدونکو ته معلومه وه. له راتګ سره به یې زموږ انګړ له وړو زړو تور سرو او سپین سرو ډک شو. چا به ټوخل، ځینو به خپلو ملاو ته لاسونه نیولي وو او یو شمېر نورو به بیا له خپلو معدو نه شکایت درلود. انور به په ورین تندي دویو ته کتل، نسخې به یې ورته لیکلې او ما به په ده ویاړ کوه. زه نور هغه پخوانی خوار مالک نه وم چې چا به پور لا نه راکوه. خلکو اوس د ډاکټر انور پلار بللم او په سیمه کې د عزت په سترګه راته کتل کېدل. زوی هم زما و، پیسې هم زما وې، هیڅ چا 1 روپۍ هم نه رانه غوښته، خو خلکو درناوی راته کوه او لاس په نامه راته ولاړو. خو زه پوهېدم چې هماغه پخوانی مالک یم. پخوا خو مې لا د خلکو خدمت کوه، کاریزونه مې کیندل، پخڅې مې وهلې او دهقاني مې کوله. خو اوس غوړه بریتونه ګرځېدم. دوی ما ته نه بلکې زما شتو او ثروت ته ماتو، ځکه به مې د دوی له ښکته پورته کېدو نه خوند نه اخیست. ما یوازې له خپل زوی سره مینه درلوده، هغه را باندې ګران او د ده مینه له هر راز ککړتیا نه پاکه راته ښکارېده. زه هم پر ده ګرانوم. خپل پاسته ویښته به یې زما پر ټټرې ښودل، کیسې به یې راته کولې او په دفتر کې به یې له خپل پرمختګ نه خبرولم. بوډا غلی شو. په بیړه مې وویل بیا، پرته له دې چې راته وګوري یو سوړ اسویلی یې ویست او ورو یې ویل. خو انور یو دم بدل شو. که څه هم دی د پخوا غوندې کور ته راته، خو څېره به یې نیولې غوندې وه. دی خواشینی ښکارېده او زما له ټټر نه به یې خپل سر ژر پورته کوه. نور به یې د پخوا غوندې نه خندل. زما پوښتنو ته به یې لنډ ځوابونه ورکول. د ناروغانو لیدو ته یې زړه نه ښه کوه او تل به په فکر کې ډوب و. د نه خوراک درلود او نه هم خوب. کله چې به ما د خواشینۍ علت ورنه وپوښته، نو په درواغجنه خندا به یې خپل ستړیا او د کارونو د ډېرېدو خبره رامنځته کړه. خو زما زړه ته به نه لوېده، ځکه انور داسې څوک نه و چې له کاره ستړی شي. اخر یوه ورځ د ده د خواشینۍ په راز وپوهېدم. یو ماسپښین کوټې ته ورننوتم. انور کتاب سترګو ته نیولی و. دی دومره په فکر کې ډوب و چې زما په ورتګ هم خبره نه شو. کله چې تر څنګ تېرېدم نو ناڅاپه مې بدن زیږ شو. انور کتاب ته نه کتل، بلکې ده په کتاب کې ایښې د یوې نجلۍ عکس ته وچې سترګې نیولې وې. د انور پر اوږه مې لاس کېښود. د یو ټکان وخوړ او په بیړه یې د کتاب پاڼې سره وروستې. یو نظر یې راته وکتل، رنګ یې ژیړ او غټې سترګې تکې سرې ښکارېدې. ورو مې وویل څوک ده؟ دی وارخطا شو. خپلې پښې ورټولې کړې، غوښتلې چې ولاړ شي، خو ما تر لاس ونیو او په خندا مې وویل در باندې ګرانه ده؟ غومبرې سره شول، سر یې وځړېد، خو څه یې ونه ویل. ما زیاته کړه ګوره زویه، مینه ګناه نه ده، خو زه ستا پلار یم.
باید پوه شم چې تا څوک خوښه کړې، دا انجلۍ څوک ده او څنګه دې ورسره وپېژندل؟ په وارخطایي ویل سویتا نومیږي، په یوه سمینار کې مې ورسره وپېژندل، دا له منځني طب نه فارغه ده. په خندا مې ویل سویتا څه عجب نوم دی. په شرمېدلې غږ یې شونډې وخوځېدې. ښه انجلۍ ده، مور او پلار یې درانه خلک دي. پلار یې څه کاره دی؟ پلار یې انجنر دی او مور یې هم معلمي کوي. دوی یوازې همدا یوه لور لري. یوه شیبه غلی وم، بیا مې کتاب ته لاس ور وغځوه. خو انور پر کتاب ګوتې ټینګې کړې او په شرمېدلې غږ یې ویل ابا لولم یې. ما وخندل. پوهېږم زویه، تر اوسه هم د کتاب په لوستلو بوخت وې. یوه شیبه یې راته وکتل. پر پراخ تندي د خولو څاڅکې پراته وو. شونډې یې خوږې موسکا بدرګه کړې او په بیړه له کوټې ووت. عکس مې راواخیست. یوه انجلۍ وه چې له تورو پړونو نه یې ژېړ ویښته راوتلي وو. دې انجلۍ شنې سترګې درلودې او څېره یې تر ډېره انګریزانو ته ورته وه. یوه لحظه فکر په مخه کړم، وروسته مې په زړه کې راتېره شوه. هلک مین دی، راځه زړه یې مه ورماتوه. بوډا غلی شو، ما ته یې وکتل او په خندا یې ویل څنګه ته خو به مین نه یې؟ ما وخندل نه تر اوسه لا نه. ده وویل ښه ده زویه، خپل درسونه دې وایه. که دې پر چا زړه بایلود بیا به د دنیا کارونه درنه پاتې وي، ځکه مینه عجب درد لري، یو سوځونکی درد، داسې یو درد چې انسان د اوسپنې غوندې ویلې کوي. مین نه خپل لري نه پردي، هیڅوک به هم نه پیژني. دی یوازې خدای ته ژاړي او له هغه نه خپله مینه غواړي. زه هم مینوم، ما نه د خدای داد د ځمکه ومنله او نه هم د ده کلا او پیسې. زما لړمون یوازې د پلار په غچ سړی ده. خو یو خړ سهار مې ژوند را بدل کړ. د شیرینو په لیدو مې پر زړه د مینې اوبه تېرې شوې او د غچ په نوم یې څه نه پرېښودل. اوس انور مینو، بله چاره نه وه او ښه مې دا وګڼله چې د ده خوښۍ ته غاړه کېږدم. میاشت لا نه وه وتلې چې د انور لخوا یو لیک راورسېد. لیکلي و چې د انجلۍ له کورنۍ سره غږېدلی او له ما نه یې غوښتنه کړې وه چې کابل ته ورشم. ما هم په دوهمه ورځ د کابل پر لور حرکت وکړ. تر 4 ساعته مزل وروسته په کوټه سنګي کې ښکته شوم. انور ته مې له یوه هوټله ټلیفون وکړ. 1.5 ساعت لا نه ووتلی چې انور راغی. د خړه وزمه دریشي اغوستې وه، پیچلي ویښته یې پر تندي پراته وو او ږیره یې تر پخوا لنډه ښکارېده. هغه کلکه غېږه راکړه. وروسته له هوټله ښکته شو او په یوه ټیکسي کې کېناستو. پر لاره د خلکو ګڼې ګوڼې ته حیران شوم. له موټرو لاره نه کېده او د سړکونو پر غاړو نوې ودانۍ مخ پر جوړېدو وې، ځکه ما له عسکرۍ راوروسته بیا کابل نه و لیدلی. هغه وخت دومره بیروبار نه و، سړکونه تش ښکارېدل او په 2 دقیقو کې به د یوازې 1-2 موټره تر څنګ تېر شول. خو اوس خلک داسې سره خوځېدل لکه د سرو غومبسو ځالې ته چې لرګی ورنږدې کړي. انور د کابل په تایمیني کې د یوه مارکیټ پر سر کوټه کرایه کړې وه. د کوټې یوه دیوال ته یوه توشکه پرته وه، بل کونج یې له کتابونو ډکو او ورته نږدې 2 پیالې چجوش د ګازو ډبه او یو کوچنی دیګ ښکارېده.